حکمتیار خالد او صالح ناکامه او بیکاره څیرې دي. د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي اسدالله خالد او امرالله صالح د افغانستان په درد نه لګیږي ځکه هغوی لا وختي خپلو دندو کې ناکام شوي ول. ولې مخکې له هر څه د افغانستان ایکسپریس چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. دغه دوه څیرې تیره اونۍ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل شول. اسدالله خالد مخکې تر دې د ملي امنیت رئیس و چې په یو ځانمرګي برید کې په خپل کور کې سخت ژوبل شو او له تیرو 6 کلونو راهیسې دولتي دنده نه لرله. امرالله صالح چې د ولسمشر غني په حکومت کې د امنیتي ارګانونو د اصلاح د چارو لپاره د دولت وزیر په توګه ټاکل شوی و، له څه مودې ماموریت وروسته استعفا ته اړ شو. نوموړی د کرزي د حکومت پر مهال د لویې جرګې پر غونډه د ناکام برید پر وخت په خپله دنده کې د غفلت په سبب د وخت د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره یو ځای د کرزي له لورې له دندې وشړل شول. اوس دغه دوه څیرې بیرته کلیدي وزارتونو ته پیژندل شوي او ویل کیږي چې د عبدالله په مشوره دغه ګمارنه ترسره شوې ده. حکمتیار وایي دا دوه څیرې له حالاتو سره مرسته نشي کولی ځکه هغوی خپله ازموینه کې لا وختي ناکامه شوي. حکمتیار چې اوس یې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د رسېدو لپاره له ټاکنو کمیسیون څخه معلوماتي بسته ترلاسه کړې ده، هڅه کوي د حکومت یو شمېر واګی خپل کړي او خپل نږدې کسان پکې وګماري. مننه چې د ویډیو تر پایه موږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ورځنیو مهمو خبري پیښو ترڅنګ په لسګونو نورې په زړه پورې او د نندارې وړ